د کندوز ولایت چهاردری سیند کې له څو کلونو د اوبو کموالي وروسته سږکال پکې د اوبو کچه لوړه شوې چې د دې ولایت بزګران یې هم خوښ کړي دي. په ورته مهال دغه ولایت بزګران وایي په یاد سیند کې د اوبو زیاتوالی د دوی په کښتونو ښه اغیز کړی دی. الحمدلله امسال شکر او فریمان است. کشت زراعت خوب است. کچالو، گندم، شفتال همه چیز خوب است. انشالله بزرگ شالی را پرداختیم که بخیر نیت امیر داریم که او فریمان است شالی بکاریم. وسپیلن منگا سل په سل خواهی چې کچالو هم کړي، پیاز هم کړي، مثال غنم هم کړي. اوس ذاتي بزغالای اچو، بزغالای شولې اچو، د خیر سره شولې هم کوو. ذاتي سل په سل منگا خوشاله لو باید حکومت منګ سره کومک وکړي په هر عرصه کې د اوبو په حساب کې. د کندوز کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست مسؤلینو په وینا د یاد سیند د اوبو زیاتوالي سره به سږکال په دې ولایت کې کروندګر د خپلو کروندو تر بل هر وخت ښه حاصلات ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره ټاکل شوي سږکال په دې ولایت کې به په ډیری ځمکو کې د شالي کښتونه وشي. خوشبختانه در سال جاری آبهای رودخانه خیلی زیاد شده و منابع آبی انشالله رو به افزایش است و امیدواریام میره که مساحات کشتی شالی دولت کندوز نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کنه و همچنان مساحات کشتی نباتات تابستانی از قبیل سویابین، پخته، ماش انشالله ما در سال جاری افزایش داریم. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي چې وروستیو روغتونو او په سیندونو او کانالونو کې د اوبو زیاتوالی د دې ولایت بزګران د کښتونو حاصلاتو زیاتوالي ته هیله مند کړي دي.